خانک مخې خیر علي څنګه چل دی ګورو څنګه چل دی موسی یا خانک مخې چاته کنزل کړي توبه الله توبه چې کمزور خر یې نشي وړي را چاته دې کنزل کړو له وکي دا د چا غوسه کړی وم موسی ته ایو ما خلک غوسه کوي بلال خانک مخې قسم دې کته ما داسې ګڼلې ښه نو بس زما له چې څوک مور او خور کنځي نو په ما خو خپله مورم ګرانه ده او خپله خورم را باندې ګرانه که تا باندې خپله مور او خور ګرانه نی نو ته به نه کې چاته بالکل په بیګا ما خو ګرانه ده او زه خو به د هغې په سر جواب کوم هر انسان ته دونه ګرانه ده منم دي چې وختي مې قسم دي چې د یو کس خلاف یو جینۍ ته پلی وکړه ولې چې مور ټوله دنیا چې دی که نه ملاو به شي تا ته خو مور نه ملاویږي نو زه د چا به اوقات سي چې زما مور به کنځي دقه کې شک نشته اوس دا خانک مخې کنځی لکه دا ستاسو حق جوړېږي مړه رور موسی خوله بنده که غول خورې لګیا یې چې غول خورې سر ناست یم خو غول به خورم که نه کس راواله ما ته به ګوره سپېږمې واضح نه کوې زه څه پتا نکاح نه تړم ښه ما کینسل کړی پخوا مې کینسل کړی د دې خو دومره ښکلې سپېږمې دي چې اجدا وخت و چې موسی به په خرو پسې مړ کېده الونه ته ناست دی ما ته دا سپکې خبرې کوي سپک دا خو په خرو پسې نه دی خو په خرې پسې مړ کېدو موسی وکه که دا جدا وخت و سپک ډته ما ته یې سپک ډت وي او سپکې ډتې خانک مخې د غولو نه بدرنګې یا بوساړې نه زه ځم ماړه دی غول خوري لګیا ته لاړې زما ستار څه ختم موسی دې جنۍ ته سم ووایه که نه ته ولې دا جنۍ ځغلی ویم به ورته او زر پیرې به کټا سر نینول نه کټا سر یا دا سخاره ترانسفر دا گنجې سر دی نیولې دی گنجا کا بیره خان تا ما ته میسیجونه کوجي کتی چې مو دی ورنځکه خبره وای د دې ګلالۍ د دې موسی خپل ویښته چې وکنه هغه خطي دي د اوس دا نور ویښته چې دا آرامیتوب ویښته دا ما د قناټو نه راایستي لګولې مې دي خو لګولې مې دي که نه دي دا آرامیتوب ویښته دي څوک راوالی که نه الله دې تاوالي مونږ ولې راوالو مطلب څوک راچوت کا نو ما سره څوک شته نه کله ښه دلته یو کس راغلی دی شبیر پی ټی آی 804 لیول دی او دا داسې سپک ګفټر دی که السلام علیکم الون موسی اینڈ ګلالۍ سلام وعلیکم سلام حمزه ته مسلمان شوی روزه ده که نه دکان بند کړی دی تا ته هندو ښکارېده پته ولګي څه نه ته به خپل دکان وکړه نه ما ځکه تپوس وکړو سړي ووایي ګلالۍ دکان زما کله و ولې نه و تا چې به پکې دغه والا کار کوو لونا ته تعلق مه سیوا کوو زما زړګي سره تا ته یم دا زه پخوانی نه پېژنم تعلق ته ضرورت نشته دې څلورو کلاس څنګه ګیم وي هلکانو ډبل ټایپ ضروري وکړئ خبره مې ده او خورشید عالم خان داسې چل دی چې زما دغه ته ورشه او ما ته مس بېګا زه تا ما وی چې سیچو صاحب څه ده په دغه باندې وای که نه څه پاټېلو نه درګان ماما پخوا ماشاءالله دومره ښکلی شوی دی هغه ویښتونه سره مزه کوي دا خو بس ځان ته ګوره ستا هم دغه حساب دی دا څه خورې ته دا د دروغ میسجونه نه دی دا خورشید علم زما انباکس ټک د دومره میسجونه کړي وي 1 کروڑ روپۍ دي را سره وي ټولې پتا لګوم وایي نمبر راکړه څوک دې ماړخ دی وګوره موسی وایي تعلق مه سیوا کوه حمزه خو زه د پخوانۍ نه پېژنم زما او که نه پشپا صحیح خبره اړله کوم تا ته به سکرین شاټ یا ویلکم همدا خو زما د مخې مورته شوي موسی باندې زه یو پنشمنټ کوم زما پنشمنټ چا سره دی تا د ما سره زما د حمزه سره ووره څلور ګلان دي ووره زما سره د هلته راته هغوی 1 کروڑ روپۍ درلېږم او ته یې وایې 4 ګلان دي ځان شرمې کې به مړه لا یې رالېږلي خو نه دي که نه هغه کروڑونه خبرې کوي او ته ګلونه غواړې تا ما سره پنشمنټ دی خو کې به
پنشمنٹ صحیح ده اصولو کې دنه درې پنشمنټ وایي کوم ده پنشمنٹ یو پنشمنٹ دی خو ګوره په بالغ باندې او پوډر چې مخ له بیلس پیری را کم باندې دی که پوډر را سره وي هغه سره د ما کار نشته یو لاندې همدا کوم ځای نه راوړم ها نشته که نه پوډر نشته دو مرچکی واخورئ لږ صبر مرچکي امې مرچکي نشته که نه امي ولې مرچکی نشته ولې خورئ دا ول خوړه ده پنشمنٹ پکور همدا صحیح ده دوه انډې بس ختمه شوې ده پنشمنٹ دوه انډې بس کی ریټ پسې واکوا سمارټه هر سړی د ځان په شان مګړه کنده خو ستا ویلیو سیوا شوې ده غول مخوره کا په دوه اوه ګورو لو یو کنه دیو کا ګورو ډبل ځار کی. دي شم ګوره دیو مانا سمارټ امسا 5000 پروش اله زړګیا پاسا حمزه 95 پلس باندې چې یار د ناس ته باندې پنشمنت څخه مونږ کوي ګورو صرف یو دینو یو دین لو یو ګورو مرګرو پلیو کوي ډبل کې کنه ګورو 5000 کا 5 بوستر چا سر دے سمانه گفټر لاړو بس 5000 شو ګورو لبیو چې تا ما ته داسې پنشمنټ ویل هغه خپه شو توکو زما گفټر گفتر خپه کیږي نه گفتر پس خپه کیږي هلو هغه ته یو کروڑ روپۍ را لیږي او دلته 5000 پلی نشي کوله مړه دې د خدای تبا کی ځلان داسې 84 ایسے چو دومره اوزګار هغه سره پورا ضلعي او هغه په ناس ټیک ټاک ته خلکو ته ګلونه ولي ته ما ته دا وایا واسطه بدل کې اسلامي نوالي پتا مې ني ها د دې خو پتا مې ني وسو لری کا دا چرته سپای دی دغه ته ولې خپه شوې نو دا یو کروڑ روپۍ کې ته یاد تاسو مړ ولې کې ناستو دا منشي دی منشي کومل مکه نوا کومل کې نه کومل پاسوا کومل وې کینی نو روزه دا زما تعارف کا خورشید خان نظر په خپل مرګرو ډبل ټیپ کوي سونا کسان چې ناس لایو شیر کوي دا یار پنشمنٹ وکا ټول ډبل ټیپ لایو شیر سوک پنشمنت زه دوبۍ کې پاکستان کې هم تاسو زما سره ملاقات نه کوم مړه یری دی دوبۍ مرینا کې کوا دا چې چل چې څنګه مرچکی نشته صحیح شو اور انډي مونږه خرونه ما ته پته ته پوس د انډي ذکر کې انډي مونږه پکور کې سو کم نه خوري صحیح ده او ورورو ګراله سره اند نشتی داس د داسې ډسکړه د کلا داس د داسې ډسکړه کې صحیح داس شوی دی ها استاد دویم پنشمنت دا د ګلاله جی یو پیاله تیل مستا چې تیل وای امه وای تیل اوس کده کومه اړه باندې روزه سبا روزانه نسم ته سیونه په بس کوم اړه مې بار روزي یو پیاله چینی وخورا چینی ها ماده دا پنشمنٹ راکې میدا چاټ خورا ورګه صبر وکړه وورا پتندی باندې پدې مخو زه پینځه ځای اسماعیل لیک په خپل مخ باندې ها پینځه ځای یو ځای پینځه ځای پدې ننګي دی می پدې زنه دی می پتندی دی ما وی حمزه په پنشمنټو کې هغه بچ قران او اخلاص حمزه زړګي بناستی زړګي او دا هغه زړګي یار بناستی او ته په حمزه پنشمنټ کې